बवासीर چې جوړیږي د انسان په اخري کلمه کې نو په دوه قسمه باندې جوړیږي. چاول قسم دا دی چې د انسان اخري کومه کلمه ده د هغې به هر طرف ته نږدې د هغې سره ورکوټې دانې راوخیږي، او دویم قسم دا دی چې د انسان اخري کومه کلمه ده په هغې کې دننه ورکوټې شان دانې راوخیږي، او دا دننه چې کوم ورکوټې شان دانې راخیږي دا په څلور قسمه باندې وي. اول قسم دا دی چې کله انسان غټ بول کوي نو دا دانه دننه وي او حرکت نه کوي، او دویم قسم دا دی چې کله انسان غټ بول کوي نو دا دانه د غټ بول سره بهر ته راوځي، او بیا چې کله انسان غټ بول نه فارغ شي نو بیا دغه دانه اتوماتیکلی واپس دننه وځي. او دریم قسم دا دی چې کله انسان غټ بول کوي او د دې سره دغه دانه بهر ته راوځي نو دا بیا واپس دننه ننوځي، او بیا انسان دا واپس په ګوته باندې د دننه کولو کوشش کوي چې د هغې سره بیا دننه وځي. او څلورم قسم دا دی چې کله انسان غټ بول کوي نو دا دانه بهر ته راوځي او دا واپس بیا نه ننوځي، نه اتوماتیکلی ننوځي او نه په ګوته باندې دننه وځي، یعنی بهر ته دا پاتې شي چې د بهر بواسیرو ته موږ په میډیکل کې ایکسټرنل هیمروډ وایو، او دننه چې کوم دی دته انټرنل هیمروډ وایو. او په دې کې دننه کوم دا څلور قسمه چې دي د هغې ته موږ فرست ډیګري هیمروډ وایو، سیکنډ ډیګري هیمروډ وایو، تھرډ ډیګري هیمروډ وایو او فورث ډیګري هیمروډ وایو. نو که چیرې دا معلومات انفارمیټیو وي د خپل فرینډ سره شیر کړئ، دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره